ښایسته کونړ ولایت اړوند د شیګل ولسوالۍ ته راغلي یو. شیګل ولسوالۍ نه چې لږ پورته راشئ ملالم کلی دی او د ملالم کلي نه چې پورته راشئ دغه ساحه مخته راځي. اوس دا چې دی پلچی نومېږي هغه مخامخ چې تاسو وینئ دا کورونه ښکاري دغې ته منډوک وایي بیا دې شاته چې دی دې ته للم کس وایي بیا پورته نارېتونه. اوس موږ چې مسقط دا بل کلي ته ځو څه کوي لکه نارېت لازمه منډوک لازمه للم کس لازمه بیا جدا جدا کلي دي واړه واړه کلي بیا دا خو مرکزي کلی چې دی لچ افغان اتلانو ستاینه یې کوله چې د پاکستان پر وړاندې ښه مقاومت کړی و. دا د ژمي ښایستونه دي. که چېرته تاسې په سپرلي کې دلته راشئ یا په پسرلي کې دلته راشئ دا ټول غرونه او دا رغونه او دا لاندې پټي دا ټول شنه وي او دومره ښایسته منظر جوړ وي چې ثاني جنت. زمونږ هم دغه حال دی که دې مړي والا باندې هم تاوان راځي خو اور بل کور کې بلوي په دې کور کې لکه اخلی پخلی نه کوي. یعنې دا خپل غم ته دا خپل غم ته وزګاري میلمه په جومات کې ناست یا په ډېره غټه کمه غټه سړي غټه وجرۍ په هغې کې ناست دي او چې ډوډۍ بل کور کې پخېږي او هغې له ورځي یا ولا د جومات له راوړي. سلامونه ستړي مو شئ وخت مو په خیر درنو ملګرو. د ښایسته کونړ ولایت اړوند د شیګل ولسوالۍ ته راغلي یو. شیګل ولسوالۍ نه چې لږ پورته راشئ ملالم کلی دی او د ملالم کلي نه چې پورته راشئ دغه ساحه مخته راځي. دلته راغلي یو نن به د دغه ځي ښایستونه راخلو له ځوانانو سره به خبرې اترې کوو ټوکې ټکالې به کوو او د دې ځي په رسم و رواج به موږ او تاسې ځان پوهو. دغه ښایستونه چې تاسې اوس ګورئ دا د ژمي ښایستونه دي. که چېرته تاسې په سپرلي کې دلته راشئ یا په پسرلي کې دلته راشئ دا ټول غرونه او دا رغونه او دا لاندې پټي دا ټول شنه وي او دومره ښایسته منظر جوړ وي چې ثاني جنت. نو نن راغلي غواړو چې د دغه ځای ښایسته انځور ته تاسې ورسوو. راسره پاتې شئ دغه خپرونه تر وروستیو شیبو راسره ننداره کړئ. مخکې له دې چې دا خپرونه پیل شي راځئ دغه څو ښایسته نظارې راسره ننداره کړئ ویې ګورئ. سلامونه ستړي مو شئ وخت مو په خیر درنو ملګرو. د کونړ اړوند د شیګل ولسوالۍ ده او په شیګل ولسوالۍ کې بیا دا د لچۍ کلی دی. ډېر یو ستر کلی دی او ډېر پښتانه پکې میشت دي او ډېر میلمه پاله پښتانه. نو دلته راغلي یو نن دغه ځوان ګورئ هغه ځای کې ناست و ځان ته او ځان سره ګورېده چې ټپې ویلې که د افغان اتلانو ستاینه یې کوله چې د پاکستان پر وړاندې ښه مقاومت کړی او یا هم نورې کیسې وي خو راځئ له دې اورو. سلام ستړی مو شي پخیر راغلی. سلام علیکم بخیر اوسه. ډېره مننه. نوم مبارک دی؟ هجرت الله. هجرت الله. که خان ورسره کړو نو څه تاوان به دې وشي؟ نو هېڅ تاوان هم نه کېږي. ښه ته ووایه هجرت الله خان. هجرت الله خان. او تخلص دی؟ شینواری. شینواری؟ اها شینواری هغه د دې کلیوال نو د باچا
باچا کلیوال دی قومي دی ښه څنګه یې خیر تاسو ښه وئ څنګه ناست وې دلته بس هماغسې ناست وم پیتاوي ته هماغسې ناست وې دغسې خو ناست نه وې نه ښه او څه کار روزګار کې څه نور کار نه کوم بس چرګانو فارم دغه کې نو نور کار خو کېږي هم نه ورسره نو د کېږي چرګانو چې علاوه څوک کولی شي ولې نه کېږي نور کار چی کولی شي مثلا دې سره نور اکثره بس دلته خو چې نشته خو ټول پټي اکثره کله کله پټو ته ځو بیا داسې نور کارونه شي او کله بس ټانټې راوړه پټي نه یا مثلا ماشین ته بس دانې ښکته کوه خېجوه دغه کارونه دلته خو نور څه نشته او واده دې کړی دی نه نه مې دی کړی او کوژدن دې کړي نه مې دی کړی او پلان لري کوژدن دپاره نو که ژوند او خیر دا خو کوي هر څوک یې کوي سنت دی دا خو به کوي بالکل او دا راته وایې چې زه هغه خبره به پرېږدو زموږ پاچا ته لږ وګوره دوی به کوژدن او واده کړی که به نه یې کړی دی خو به کړی ولې به نه یې کړی څنګه ته وایې چې کړی وي نو دا خو ماشاءالله د پکې د عمر نه هم ښه برابر دی او نور هم ښه ده کېدای شي کړی واده لوکس غوندې ښکاري که نه او واده چې چا کړی هغه مکمل وي او چې کله هم د کور نه راوځي اوتو کړي کالي او واسکټ هر څه برابري نو ته څه کوې چې دی به واده کړی که واده کړی ښه ډېره مننه خو واده یې راتلونکي میاشت کېده بس بیا ما او تا ورته راځو صحیح دی انشاءالله په خیر ته او اتڼ خو کوی شي ته نشم کولی ولې نشي کوی هغه وخته پورې ما او تا بیا زه ګوزي هم نشم کوی خو یادوو یې که نه زده یې کې بیا صحیح ده خو نشم راته نه دی یاد ښه اوس خو درته نه دی یاد خو داسې کار دی که نه که اتڼ تا د دې واده کې وکړو خو ستا واده کې هم بیا سڼې وغورځئ که ویې نه کړو نو بس بیا ستا واده به همداسې سوړ انشاءالله موږ به هغې پورې کوشش کوو چې یاد یې کوو ویې کړو که نه ښه او تعلیم دې کړی تعلیم مې وکړی څویم صنف کې 11 صنف کې 11 صنف کې او څویم نمره یې زه اومه اووم ماشاءالله بیا خو تکړه یې نو نه په خو صنف کې دغه صرف کې چې دی داسې په نومونو باندې کوي که نه د چا چې کم توری مخکې راځي همغه مخکې خو نور چې دی اوس ما سپین سترګې هي کې نوم راځي نو زری کې مې ډېر نوم شاته دی ها هجرت او هغه راته ووایه چې په مضمونونو کې د کوم مضمون ډېر خوښ دی مضمون فزیک فزیک دې ډېر خوښ دی او فزیک نه څه جوړول غواړې څه ترې نه لاسته راوړنه لري نو فزیک نه خو غواړې آینده کې څه آینده کې زه غواړم چې یو دغه جوړ شم دا څه ورته وایي د دغو کې چې دی د طبیعي شیانو کې کار وکړم دې شیانو کې کار وکړم ښه ډېره مننه دا راته وایه چې کوم مضمون درته لږ خسته کن دی نه یو ریاضي ده نو ریاضي لږه سخته ده ریاضي خو سخته ده خو فارمولونه دي هغه که دې یاد کړو نو بیا پکې ښه روان بیا ښه روان که نه نو یادې به که نه انشاءالله دا هر چا خپل دغه هر څوک یو د مضمون سره دغه لري علاقه لري ټول نشي کولی چې یاد کړي سخت دی که نه یو مضمون سره هغه لري ښه ډېره مننه په خپله خوښه باندې یا راته یو ټپه وکړه یا راته یو ټوکه وکړه یا راته د ژوند یو خوږه خاطره ووایه یو څه ووایه په خپله خوښه نو ټپه خو به زه درته وکړم ټوکه نه شي کولی نه ټوکه به راته نه یاده ښه وایي په کیسو پسې بل رقم خفه یم ورک لالی نن مې بل رقم یادېږي کیسو پسې دې بل رقم خفه یم ورک لالی نن مې بل رقم نن یادېږي مې بل رقم یادېږي دا بل رقم یادول یې څنګه ایله نو سړکه ډېر زیات یادېږي نو دا یې بل رقم شو هغه یو رقم یې څنګه دی هغه یو رقم یې هغسې دی چې کله کله یاد شو هغسې چې کله کله ښه لکه بل رقم ډېر مې یادېږي ښه نه رښتیا یادېږي دي که هسې یو لفظي خبره وه تېره شوه نه نو دا بعضې کله کله داسې راځي یادېږي یادېږي دي ښه ډېره مننه کور دې ودان الله دې سلامت لره وروستیو کې څه پیغام لري درنو هېوادوالو ته مننه پیغام لري هېوادوالو ته دا پیغام لرم چې هر څوک دا کوشش وکړي هسې مه کښېنئ یو ځان ته مصروفیت پیدا کړئ یو اکسلن که مکتب بخش کې مثلا لیس مکتب یو وي هغه نه کوي بیا شخصي کاروبار ځان ته جوړ کړئ هسې مه کښېنئ هسې کښېناستونه څه نه جوړېږي او خپل خواري او محنت وکړئ هسې ډېره مننه کور دې ودان خوشحاله اوسئ ډېره زیاته مننه درنو ملګرو دغه ملګري یو ډېر ښه پیغام ورکړو هغه دا وایي چې هسې کښېناستونه هېڅ هم نه جوړېږي راځئ اول تعلیم وکړئ که تعلیم درنه پاتې او یا غواړئ چې تعلیم نه کوئ نو بیا شخصي کاروبار وکړئ دغه د وطن د بقا لپاره حتما لاس په کار شي ډېره مننه چې راسره راسئ دا برنامه ګورئ
بیا هم ستړي مو شئ درنو ملګرو د غرونو پاس سرونو ته راورسېدلو ډېر لرې ځای هم دی خو موږ ورته راغلي یو غواړو چې لچۍ ورته وي که نه د لچۍ د کلي د یو هټیوال سره خبرې اترې ولرو سلام ستړی مو پخیر راغلی وعلیکم السلام ستړي مه شئ ورو ښې وئ صحت هم ښه دی ډېره مننه نوم مبارک دی نوم عزت الله عزت الله د دې کلي اوسېدونکی هو د دې کلي اوسېدونکی دا کوم کلی دی دا لچی کلي لچۍ خو هغه دی دا کوم دا لچی دی دا ټول په لچی یادېږي شیګل ولسوالۍ لچی کلي او دلته خو واړه واړه کلي هم شته دی بیا او شته دی بیا ډېر کلي دي اوس مثلا لچۍ کلي کې هغه کلي کې یو کس دی ستا ځای ته راځي دغه ځای ته بیا څه وایي چې دلته راغلی اوس دا چې دی په لچی نومېږي هغه مخامخ چې تاسو وینئ دا کورونه ښکاري دغې ته منډوک وایي بیا دې شاته چې دی دې ته للم کس وایي بیا پورته ناریتونه اوس موږ چې مسقط دا بل کلي ته ځو څه کوي لکه ناریت لازمه منډوک لازمه للم کس لازمه بیا جدا جدا کلي دي واړه واړه کلي بیا دا خو مرکزي کلی چې دی لچی دی لچۍ ده او دلته ځوانان په څه چارو بوخت دي دم غړي والا دا وخت هېڅ څه نشته دی بس یو ځای بل ځای غریبي او مخکې جمهوریت و جمهوریت لره په دې خو هېڅ څه نشته دی بس یو ځای دیړي او بل ځای دیړي خوارې غریبي کوي خو داسې خاص څه نشته دی او تعلیم سره شوق څنګه تعلیم شته والا تعلیم سره و ډېر زیات خلک بس دی چې پانتونونو کې یو ځای بل ځای کې چې اقتصاد یې لږ ښه په شا څه لري بیا تعلیمونه هم کوي ډېر خلک یو تا خپله څه کړي والا خپله ما چې دی 12مه پورې تعلیم کړی دی انشاءالله اراده مې شته دی خو بس دا مشکلات دي نو یا به څه شی کوي یا به تعلیم کوي که نه ولې دواړه نشي کېدی دواړه کېدی شي خو هغه داسې دی چې ښې روپۍ لري ښې روپۍ لري بیا تا دلته دوکان دی او ډېر کلیوالي ښایسته دوکان یې جوړ کړی دی څنګه دی کار روزګار ګټه کوي والا ښه دی شکر دی بس یو ځای بل ځای نه خلک راځي په چکرو باندې یو ځای بل ځای ولایت له راځي ښه بس سوداګانې موداګانې کوي ساعت هم تېري بس ته راځه زه یو شعر ته ښیم ستا په دوکان کې زه ته وښیم دا په څو دی دا دا چې دی وروره دا چارباغه زه دا 500 روپۍ چې دی دړی دی 15 کیلو 500 روپۍ 500 500 ولې 1 کیلو پکې نه اچوئ نه دلته ټول چې دی کونړ کې بس خط دا چې 15 کیلو دی 15 کیلو دی به کونړ کې ټول 15 کیلو دی او هغه په څو دی لوبیا لوبیا به وطني لوبیا چې دا ارزانه ده 350 تر لوبیا 350 روپۍ 15 کیلو او دا چې دی دا وطني لوبیا ده په 350 روپۍ چې دی 15 کیلو ده دا د وطن لوبیا ده نه تا خو ویل دا خو غټه ده که نه یو دی چې دی وطني لوبیا دا دی کې وطني چې دا غټه وطني ده او بیا چې دی یو ځای وړی دی تاجیکي ده یعنې په دلته کېږي په دې درو کې تاجیکي لوبیا یعنې دا 350 او 350 او دې کې یو چې ده بیا 500 دی ویل او هغه بیا 500 500 روپۍ من چې هغه غټه لوبیا وایي تاجیکي لوبیا خوراک خو فکر کوم هغه یو شی دی نه خوراک یې فرق لري دا هغه فرق لري او دواړه په همدې خاوره کېږي هو دواړه په دې خاوره پورته په غټه داره ده په دې داره کې دننه دوکان ته ورځو دوکاندارۍ کې ورسره شریکېږو بیخي صحیح دی بس همدغه ځای به صحیح ښه نو ډېره مننه کور دې ودان او تا د دې په اړه یو خبره وکړه تا ویل چې دا دومره نرم دي چې په لاسونو ماتېږي او ان شاء الله دې ته وګوره بس دا داسې دی چې یو وطني غوښه دې کې بیا قسمونه یو دا غوښ چې دی دا بیا دلته قسمه قسم غوښ کېږي دا چې دی دا په غاښ ماتېږي نه دا په غاښ ماتېږي خو لږ به مشکل هغه کم یو چې په غاښ ماتېده هغه بار هغه وتا ته چې مې یو من درکو هغه ما چې اخیستی دي هغه په غاښ تا خو هغه ټرایانو باندې زما یو من خلاص کړ یو ته دې ښودل چې راشي هغه زما چارمغز و تا په ټرایانو خلاص لږ خو هغه موږ بېرته واغېستل که نه هغه مې تاله بل پلاستیک ما څو دانې هغه ځینې راغېستې نه تا چې دی 3 دانې وخوړل امله بل نه یو دانه هغه ملګري بل پلاستیک راوړ یو دانه مې راغېستې اول سر کې دا هغه ځینې ما یاد دی مشکل نشته هغه تا زموږ مېلمانه است او دا زما چې دی وخوړل اوس دې سره هر وخت راشي مشکل نشته دی اوس هغه خبره پرېږده چې نه دا خو زما چارمغز دا ستا دي هغه ځای کې چې دا وخوړه هغه مې د خپل پلاستیک له یو دانه راوړه مشکل نشته موږ به داسې دی چې دانه نیم بیا ستا خوړلې یا دې زموږ خوړلې هغه کومه خبره نشته دی هماسې ګپ مې درسره وکړ شوخي مې سره کاکا تا څه شی واغېستل ده څه شی اخلې نه هیڅ شی هم دې مړي راغلي و مړی کومه ده شوی دې پور غاړه کلي کې مړی شوی غم خاص ته خو لږ رانږدې شه که خفه کېږي نه جلال آباد کې دی او اصل کې د کوم ځای یم د دې کلي خو کور مې اوس پیلن دپاره په جلال آباد کې کوم ځای کې دی دې غاړه دی بنغرو کې بنغرو کې دی لږ چې را دې خوا د شي دغه د زموږ هم کور دی خیوه کې تاسو لږ رابرې سئ موږ له کوزې د کامې د پل نه لاندې د غاړه موږ کورونه څنګه دی دا کلی ښه دی که هغه
فعلا دپاره هغه ځای زموږ دپاره ښه دی چې سهولت کې دی څه شی پکې سهولت کې دي موږ ته هر شی سهولت کې دی بازار راته نږدې دی دا بازار دی. داسې یک منډه نه وو لکه دلته چې په دې یو کمر نه خېجه په بل کوزېږه او د خدا خو خدای ورزش دی نو د خدای فضل دی ډېر ښه وخت تېرېږي موږ دپاره هغه ځای ښه دی هغه ځای ښه دی ټول یو وطن دی شوخي مې سره وکړه ګپ مې در سره لګو زمونږ په کلي کې یو رواج دی چې کله په کوم کور کې مړی کېږي په هغه کور کې بیا تر 3 ورځو پورې اور نه بلیږي مطلب کلیوال ورته راځي ډوډۍ ورته برابري هر څه ورته کلیوال کوي میلمانه هغه کلیوال وزري د دې ځای کیسه که راته وکړې دلته بیا څنګه زمونږ هم دغه حال دی که دې مړي والا باندې هم تاوان راځي خو اور بل کور کې بلوي په دې کور کې لکه اخلی پخلی نه کوي یعنی دا خپل غم ته دا وزګاري خپل غم ته وزګاري میلمه په جومات کې ناست یا په ډېره غټه کمه غټه سړي غټه وجرۍ په هغې کې ناست او چې ډوډۍ بل کور کې پخېږي او هغې له ورځي یا ولا د جومات له راوړي نو خوري او اور لکه 3 ورځې په دې کور کې لکه اور نه بلیږي زموږ هم دغه رواج ډېر ښه دی دلته د املوکو باغونه هم دي فکر کوم پاس او دې لیدل که نه ډېر زیات دي کوم هلته دي دا داسې ته اوس په پاخه سړک کې ولاړې دلته دغه نشته نو نه لرې دي که نږدې دي نږدې دي نږدې دي ښه دغه پورې غاړه قرګې چې سره ګوشوی دی که نه د دې نه چې دا داسې خوړ ته راګوشوی دې غاړه مانې مونې ولاړې دي په دې غاړه مونې ولاړې دي حاصل یې څنګه دی ښه دی داسې دانې کلي لکه څنګه چې دا بوتلې پرتې دي ښې کړي دي راماتېږي سا داسې دانې کلي شکر دی زموږ خاوره چې دا زرخیزه ده او هر څه چې پکې وکړې بیا نو پښیمانتیا نه لري ډېره مننه کاکا جان خوشحاله اوسئ او ومې لیدل بالکل په دې ګاډي مملوک بار دي بالکل روان دي زیخ کته ډېره مننه له تا مننه ځوانه الله دې ستاسو قدر الله دې سلامت لره ژوندی اوسې په ژوند کې الله برکت واچوي شپه وکړه بیا به سهار ځې د خیره صحیح دی صحیح دی ان شاء الله مننه شپه وکړه صحیح تاسو موږ سره پاتې شئ راغلي اوسئ دلته ډېره مننه کوټې د ځوان سره مې شوخي وکړه باندې شپه وکړه صحیح ده نورې خبرې ته پام نه دی صرف صحیح ده کوي صحیح ده مننه کور مودان خوشحاله اوسئ ډېره مننه درنو ملګرو سره پاتې شئ مخکې ورځو زخته زیاته مننه درنو ملګرو چې را سره وئ او د شیګل ولسوالۍ د لچۍ کلی مو ننداره کړ په دې هیله چې دغه سیمه د دې سیمې ولسونه پر تاسې ښه لګېدلي اوسي که وخت مو پیدا کړو یو ځل حتما دغې سیمې ته راشئ د دې ښکلې او جنتي سیمې ننداره وکړئ زه باور لرم چې په راتګ به هېڅکله هم پښیمانه نه شئ له ښاغلي یاسین باچا هم زخته زیاته مننه چې د دغه سفر ملګری مې و تر دې ځایه راوستلو باچا له تا مننه کور دې ودان الله دې سلامت لره او موږ به هڅه کوو چې د کونړ او همدارنګه د کونړ ورهاخوا د نورو ولایتونو ښایسته سیمو ته ورشو او د هغه ځینځورونه راواخلو تر تاسې ورسوو نو له تاسې مو هیله دا ده چې دغه زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ او موږ وڅارئ